تېره ورځ یو پوسټ مې در نظر تیر سولو چې د پښتنو یو ډېره غټه سندرغاړې میرمن نغمه د موسیقي ګانې تماشې دا به پرېږدي او اسلامي ترانې به شروع کوي او د ښځو د تعلیم په حواله باندې به کار کوي. د افغانستان اسلامي ګورنمنټ خو هغه د ښځو د میرمنو دپاره چې کوم ریډیو سټیشن کار کوي په افغانستان کې، خانم ریډیو سټیشن، و هغه ته د نشریات اجازت ورکوي چې باید تاسو بالکل آزادانه کار کولی سئ. د نجونو د تعلیم په حواله باندې هم کار شروع دی. نو که دا د میرمن نغمه دا رقم د اسلامي امارت سره تعاون شروع کړي او دغه د ګناه ژوند چې دی هغه ختم کړي، هسې هم انسان باندې زوال و عروج خو نو دا راځي تر څو پورې به انسان دا تره ښایسته وي یا بې ښه اواز وي نه. نو که دوی دا ترانې شروع کړي، اول به زه یم چې ترانې به یې واورم نه، ولې زه د ترانو ډېر شوقي یم نه. نو موسیقي خو نو تاسو تر معلومه ده په اسلام کې څه حیثیت لري نه. خو دا زما پر یوټیوب چینل باندې ګرده ویډیو پرته ده زما پر چینل باندې. نو خبره هم دا درته کوله چې باید که دا کې صداقت شته نو ډېره ښه خبره ده، که نشته دا زما ویډیو میرمن نغمې ته ور واستوئ، دا لینک یې ور واستوئ چې دا پر دا خبره باندې نور مستحکمه سي. دا زموږ یو کوشش کیدی سي و دې ته د سوچ موقع ورکړي، د ژوند د بدلېدو یو موقع ورکړي نه. هدایت خو د الله پاک په لاس کې دی، کله د انسان ذهن و زړه و دا ګرده بدل سي او د ګناه ژوند پرېږدي او د ښو کارو خواته روان سي نه. نو الله دې وکړي چې دغه سندرغاړې لکه جنید جمشید څومره غټ نوم ولو، الله پاک دې ده ته جنت کې جنت فردوس کې درجات ور بلند کړي. نو که میرمن نغمه هم پر دا لار روان سي، پر دا ښه لار روان سي نه، نو هر سړی به یې ستاینه کوي. او اسلامي ګورنمنټ خو بیخي ده سره شرغلاس ورته ووایي او دا به د پښتو ادب دپاره هم ښه، د اسلام د آخرت دپاره به هم ښه.